دغه کور چې تاسو ګوري دا د ننګرهار ولایت بهسودو ولسوالۍ اړوند ګردیکه سیمه کې هغه کور دی چې څو میاشتې وړاندې پاکستاني پوځي رژیم پرې بمبار کړی و او د دې کورنۍ شاوخوا 18 غړي شهیدان کړي وو. اوس د اسلامي امارت مشرانو لخوا دغه کس ته دغه کور جوړیږي او عملاً کار پیل شوی. ما چې کوم پاکستان دغه کور وران کړی او ټول هر څه مې د لاسه ورکړي، د سامان او د سونې پورې د پیسو پورې ټول هر څه تللي وو. اسلامي امارت نه زه ډېر خوشحاله یم. اوس دا د خلیفه صاحب زما په کور باندې کار شروع کړی دی. نن دغه کسان لګیا دي، استادان یې سره لګیا دي، رالیږلي دي، سیمټ هر څه خښته مخته روانه ده او سیمټ هم دا دې راوړي دي او خلیفه صاحب نه زه ډېر خوشحاله یم. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی یو شرکت ته دنده سپارلې چې دغه کور ژر تر ژره ورغوي. د جوړونکي شرکت نماینده وایي دغه کس اوس هم په خیمه کې ژوند کوي، نو هڅه یې همدا ده چې ژر یې جوړ کړي. او اوس راغلی و د دې کار ورته شروع کړی دی، ساخت و ساز کار چې په اساسي توګه یې ورته جوړوو انشاءالله الرحمن. او 3 اتاق او اشپزخانه او تشنابونه مجهز سیستم باندې ورته اماروو انشاءالله الرحمن. انشاءالله الرحمن چې په 20 شپو کې به انشاءالله الرحمن ورته تکمیل کو. د سیمې اوسیدونکي د اسلامي امارت له مشرانو او دغه راز د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی مننه کوي چې د دغه کړېدلې کورنۍ سرپناه غم یې وخوړ. دغه کورنۍ چې د پاکستان پوځي رژیم لخوا بمبار شوی 18 کسان شهیدان یې ورکړي وو، د دغه کور څلور نیمې میاشتې مخکې دوی غریبانان اوس هم په خیمه کې ژوند کوو تر اوسه پورې. خو اوس د خلیفه صاحب کور دی ودان یې د هغوی خلک راولېږل او کور جوړولو چارې اوس پیل دي. د دغه کورنۍ د غړو په خبره د کور په جوړېدو سره به یې سرپناه ستونزه حل او د خیمو له ژوند به خلاص شي.